د محمد اشرف غني تازه او نوې مرکه د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. ولسمشر غني د ډیجیټلي حکومتولۍ ګټو په اړه د خپلو درسونو په لړ ویلي. ډیجیټلي کېدل د هیواد د چټک، ارزان او ضروري پرمختګ یوازینۍ لار ده او په وینا یې افغانان باید ځانونه د مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د دې برخې له ټولو نوښتونو سره بلد کړي. ولسمشر غني وویل که په ډیجیټلي برخه کې بشري پانګه راجوړه شي، د زده کړو او ښوونې دودیز سیستم ته هم چې ډیر ګران او کله کله له لاسرسي بهر دی اړتیا نه پاتې کیږي، او هر جومات، هره حجره یا بل ځای چې ماشومان پکې راټولیدلی شي په ښوونځي اړوي او د هیواد او نړۍ له ګوټ ګوټ څخه لایق ښوونکي له لرې واټنه لوست ورکولی شي. ښاغلي غني د دې مرکې په پای کې د معاصر افغانستان د جوړېدو 300مې کلیزې ته چې په 2040 کال کې را رسیږي اشاره وکړه او له هیوادوالو یې وغوښتل چې ورته چمتووالی له نوې تکنالوژي سره چې څلورم صنعتي انقلاب یې بولي ونیسي. لومړی صنعتي انقلاب نه محروم و، دویم صنعتي انقلاب نه محروم و، دریم صنعتي انقلاب نه محروم و. که غواړې چې د 2000 کالو جبري وکړو، باید څلورم صنعتي انقلاب باندې پانګونه وکړو، ورباندې پوه شو او د خپلو خیر او د خدای رضا لپاره یې استعمال کړو. معنا دا ده چې وخت ضایع نه کړو. لومړیتوبونه باید واضح وي چې یو هوسا ژوند، خپلواک، متحد او یو افغانستان ولرو.